بدقسمتي د مونږ دا ده چې مونږ په لوبو په ګانو نه شرمېږو، مونږ په چغو نه شرمېږو او مونږ په لبیک شرمېږو. حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې څوک لبیک وایي نو د سره دا ټول کاڼي بوټي لبیک وایي تر ځمکې د ختمېدو پورې، ځمکې د ختمېدو پورې ټول کاڼي بوټي لبیک ورسره وایي. نو دا په اربونو کربونو کاڼي بوټي چې تا ستا د وجې لبیک وایي نو د هغې څه دا ستا په تله کې لیکلې کېږي. او رسول الله مبارک فرمایي چې څوک لبیک وایي او دا کم کاڼي بوټي واورېده نو قیامت په ورځ بدله د خدای په دربار کې ګوۍ کوي. دا ډېر لوی شی دی لبیک ویل، په دې الله خوشحالېږي. صحابه به لبیک و سعدیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک و سعدیک. دا وی سره زیاتی وی لبیک بعمرتن، دا به وی دا یو نیت دی یو ګناه، یا چې د حج به لبیک بحجتن. بهر کیف څه نور الفاظ هم پکې شته خو هغه تاسو یادول ابن شی مناسب نه چې درته ویم. یعنی بعضې صحابه په لبیک کې نور الفاظ هم ویلي او رسول الله مبارک هم څه بعضې الفاظ پکې ثابت دي. نو لبیک وایه بس. اوس که چا سره مخامخ کېږې نو هم لبیک وایه، که بره خېجې هم لبیک وایه، که ښکته کوزېږې هم لبیک وایه. پې شرمېږه مه، ډېرې چغې مو وه چې دا لمری خوږ کې خو لږ یو پوټې په زوره لبیک وایه. جز ته به وخېجې او جز برې